کامره دې خلاصه کړه. شکر جنرال صاحب الحمدلله. امیر صاحب محترم کوم ځای کې یې؟ جنرال صاحب راځم. زه جاپان کې یم او یم د بلې پښتونخوا چېرته؟ جاپان کې یم. جاپان کې ته یو وخت بل هم د مونږ لایف ته نه وې راغلی؟ نه زه لومبي ځل تاسو ته راغلم. زه خپل هم لایف کوم. ښه جوړې. خیر د امیر صاحب محترم ته خدمتونه څنګه دي جاپان کې؟ الله دې تاسو عزتمن لري. مهرباني وکړه امیر صاحب محترم. ما چې تاسو نه یو ګیله چې د زمونږ پښتانه تاسو په هغه ټیم کې انګریزانو ته پریښولي یا هندوانو ته که نه، نو اوس تاسو سره مونږ مرستې ټیم چې تاسو را سره مرسته وکړئ. لکه مونږ هم بې کور او بې پلاره پریښي وو. انګریزانو هندوانو ته پریښود، خپل امرانه کابل ته خپې سپکې کړې وې. نو اوس لکه زمونږ باندې سخته ده. دا پرون چې کوم کیس وشو دي کې مونږ ډېر خفه یو. څنګه سخته ده په تاسو؟ نو سخته ده نو اوس مونږ څه وکړو؟ عمران خان مونږ ته پښتنو سره ظلم روان ده. څومره پښتانه دي کوز پښتونخوا کې؟ 100 میلیونه دي چې هر څو یې دعوه تاسو کوئ. تاسو مونږ همداسې پریښي وو. نو اوس خو پکار ده چې بیارو مددګار نو پریښي. انګریزانو ته نو پریښي. مونږ خو نه وی پریښي. ولې زه رورو ما او ما دا وګیره مې ضرور دی. خو هغه وخت کې خدا امیر صاحب محترم لږ غوږ کېږده ښه؟ غوږ ونیسه. ته ما پریښی وې هلته؟ و ما باندې امضا چا کړې؟ تا ولې شناختي کارت واخیسته؟ ودرېږه. امضا مې امضا نه ده سوې. امضا شناختي کارت دې ولې اخیسته؟ نو ولې تا راکول؟ تا خو ما باندې هغه وکړه، ما ته برید کش کړه، ما باندې کرخه راښکلې. کرخه ما نه ده در باندې راښکلې. او زړګو کرخه ما نه ده در باندې راښکلې. کرخه دې خپله ښکلې ده. ته تاریخ وګوره. اوس هم زه درته وایم ته د ما افغان ورور یې. ته وایې نه کوز پښتانه چې دي دا وروره جنرال صاحب چا را باندې امضا کړې ده؟ امضا چا کړې انګریزانو سره؟ وروره امضا نه ده شوې. هېڅ امضا ته کومه د ثبوت له امضا چېرته امضا شوې نه ده شوې. دا ډیوډ لاین ورته ولې وایي؟ دا ډیوډ ورته ولې؟ ډیوډ انګریز و که نه؟ ډیوډ زه څه خبر یم چې انګریز و که مسلمان و، هغه نه زه نه یم خبر. ډیورن لاین ګوره ته ما 40 میلیونه د آبادي ده. 40 میلیونه پښتانه، ازبک، تاجک ټول افغان، او ته یوازې په کوزه پښتونخوا کې 80 میلیونه پښتانه یاستئ. نو ته بیا پنجابي سره ولې یو ځای شولې؟ هلته دې خواږه لیدلي وو که نه؟ شناختي کارت و هغه و. ته خو محمود خان خرڅ کړی، ته باچا خان خرڅ کړی، ته یې ملولي. هندو انګریز و. دلته ایسټ انډیا کمپنی و چې تا پرېښوده. دا خبرې ته لږ غوږ نیسه. دا ډایلوګ مه کوه که نه. دا یوارې خبرې وکړي بیا ته وغږېږه. نو خو چې و چې پاکستان ازادي واخیسته تا به م اخیسته که؟ امیر صاحب ته خفه یې وروره. جاپانیانو به در باندې ګډ وډ څه خوړلي. راځې دلته زورې مونږ نه باسه. ګډ وډ شیان مه خوره. خزانې ورته ګډ وډ دلته دومره ډېر دي خو مونږ یې نه خورو. هغه خپلې چڼې خورو. کنې دلته خبره وره چودري دومره ډېر ده چې هر څوک یې ټکوي. چې احتیاط او نه که که نه او په لیکلي هم ني په ډېرو شیانو کې دا مرداري. او خو زه درته دا وایم چې ګډ وډ شیان مه خوره. امیر صاحب داسې ده ښه چې مونږ خرڅ کړي نه یاستئ. تاسو اوس هم زمونږ ورونه یاستئ. خو مونږ به درته قسم په خدای مونږ درته هر وخت وایو چې تاسو زمونږ ورونه یاستئ. تاسو نه منئ. وروره ګلاله پاکستان ده، 14 اګست ده، مرداباد او زنده‌باد. اوس چې د هغه ایمالولي تصیح کړلې اوس ما ته وایي یو چا سره خو به کور جوړی که نه؟ چې دا پرېښود بل چا سره به کور نه جوړی؟ نه کور به ځان له جوړی. ما ولې چا سره جوړ نه که؟ دا د روسان راغله، امریکایان راغله، دنیا را باندې راغله. ما بېرته خپل ځان را جوړ کړ را جوړ کړ را جوړ کړ. هغه نه چې پوښتنه وکړه چې ته ولې هغه کابل بچ کړ؟ نو کابل خو بچ شو. نو دا زه ناسکر ورم چې پرېښودم. دا زه چاته پرېښی یم؟ امیر صاحب هغه تاسو خو هغه کار کوئ. دلته د امریکانو ټانک بند شوی په خټو کې. بیا تبلیغي
ورونه دیکا ورکول وای دوی سر کوي هغه بیا د امریکان ورته ویلي چې دا خو هلته یو طرف نه وژني بل خوا ته راته ټینګونه ټیل څنګه وژني دي هغوی داسې ډنډه ډنډه بریتي دا نور دي ښه بسترو والا دي نو په بسترو مسترو باندې ازادي نه اخیستل کېږي ازادي به د تورې په شرنګ اخلي داسې یوه ټسا به دې خیږي وینې نه به دې اوف لاړه که نه سړی چې دلته زه ورته چارج شولم سړی عقبینه دغسې دي خواره ده یو خو دوی جنرال صاحب داسې دي دا د بحث په اړه به هم دوی نه سره کوي. اوس ګس که جنرال صاحب اورې امیر صاحب ده نو څنګه یې که نه اورم یما غږ درځي مالې دا خلک چې دا هغه د خود راځي خدای بحث دې په ادب مردار نه پوهېږي ډایرکټ ډایلاګ کوي ډایلاګ خیال دا سیم نه اورېدلي دي که نه بېچاره اورېدلي نه تا زه پې خر کړم ما ته چېرته خرڅ کړه بې مور او بې پلاره دې وای پرېږدلم اوس سړی نو ته خو انسان یې یو بلا یې ولاس په پنجاب میتیازې مو کوي اټک سیند نه اخوا وراوړي ټول اوبه لاندې کوي نو بنګال نه خو ته بتاره نه یې بنګالیانو چې ازادي اخیسته ته به هم جګ سوی تا به هم اخیستې وه خو تا هلته وروره ګوله په ډیورن لاین پروت یو بس شوړې دې وهلې او بس وروره ګوله وایي هله زه بجلي لرم کابلیان یې نه لري زه سړک لرم کابلیان یې نه لري زه پانتون لرم کابلیان یې نه لري خبر نه وي دا یې ټول د ده په پیسو دا یې قرضداره که وروره اوس ښه دا پانتون به دې په تندر ولګېږي یو انجینر چې له پانتون نه په اقتصاد کې فارغ شي یو محصل د پانتون او ډیګري ورکوي چې راوځي 50 لکه مخکینی قرضداري 10 لکه دا پې واچه 80 لکه والله که د اقتصاددان پلار پوره کړي چې دا ټول پاکستان له اقتصاده ډک شي هم نشي کولی نو موږ خو درته ډېرې چغې ووهلې اوس خو وروره ګوله موږ مس لرو موږ سرب لرو موږ زغال لرو موږ تیل لرو هر شی لرو او تاسو به دا خاوره پرېږدئ دا به موږ سره درېږي موږ دله تذکرې جوړوو جي خپلې مو بیا نو سپورټ کوئ کنې بیا په دا سر لګېږئ امیر صاحب یاره ته موږ سره دلته هغه کې انټي پینټي کې زه تا بیا نه جګوم افشان یې ما چلی ده السلام علیکم جنرال صاحب هغه مړی خو بیا راغلی دی لاندې مړی بیا راغلی دی هغه د ایران شهید نه و د قبر نه چې ژغېدو لاندې کمنټونه کوي سلام مې درته واچو سلامونه او نیکې هیلې مې دې ورسېږي وعلیکم سلام یاره بازدتي دا مړي به هم خو ساسوي پرېږدی ورته نور بس ده د اجک سره مې جنرال صاحب سخت اتر پاتې شوی دی سخت اتر مې ورسره پاتې شوی دی الله لونګیره دا څنګه اتر روش ماشاءالله لکه ځان ته دې وهلی دی نه ولا هغه مې که جنرال صاحب تور له قسم به دې سر راکوي تا واره وړه هغه دغسې شی د جنرال صاحب سره لګېږي یاره که په دې سر